هیڅ هم نه وایي منبر انا طوینا قل کوثر دا په نس کله مړیږي بني آدم غوښو نه خر پښتنو خپلو کې جوړ شئ نه راځي بل پیغمبر پښتنو خپلو کې جوړ شئ نه راځي بل پیغمبر بختور ده د دې دور چا چې وساتلو سر بختور ده د دې دور چا چې وساتلو سر زړه راځي ته صبر وکړه په تیارو پسې سحر زړه راځي ته صبر وکړه په تیارو پسې سحر هیلمنه وخت ویشلي پښتانه په لر او بر سلامونه احترامات درنو قدرمنو کتونکو هیلمن ژوندی بیا هم حاضر شوی یم دا ځل رښتیا هم ناڅاپي بنډار د یو داسې انسان سره دی چې ټول پښتانه بالخصوص لر او بر یې پیژني او د ستاسو د بار بار غوښتنې په اساس د مطیع الله تراب څنګ ته راغلی یم تراب صاحب ته به هرغلاس او هرکلی ووایو بسم الله الرحمن الرحیم ډېرو قدرمنو عزتمنو معززو مشرانو خویندو ورونو ځوانانو همزولو د هر څه له مخه درته نبوي تحفه وړاندې کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قدرمنو دا نورزیا صاحب خو مې ملګری دی مینهوال مې دی شاګرد دی یا مې ورور دی امام لږ ښه لګېږي داسې ډېر نه به دا ونه کوم او هیلهمن ژوندی دا اوس راغی او بنډار مو خدای شته خوږ بنډار و دا هم په خپل وار باندې په خپل ځای باندې ښه شاعران دي داسې ځوانان دي اخیره ډېرې پنځونې به وکړي ښه پیغام به ولس ته راوړي او زما خو همدغه اسان دي د تاسو سره چې کوم شریکوو یو څه چې اجازه ده یو څه چې د شعر د ویلو نه مخکې له تاسو سره شریکوو قدرمنو هغه دا دي چې ځان دا زما خپله هغه دا ده یوه غوښتنه ده غواړو دغه ژوندي صاحب د دغه څپې نه تر تاسو ورسېږي هغه دا چې زه هېڅ قسمه فیسبوکي اړیکې نه لرم نه فیسبوک پاڼه لرم نه پیج لرم نه خوند راکوي او بل تر دې مهمه خبر دا ده چې زه د ټولو سیاسي ګوندونو یا پارټیو سره یا تنظیمونو سره پیژنم دا خلک مې غواړي قدروان هم راکوي په خپل ځای باندې مګر دې خلکو سره زه په سیاسي روابطو کې هېڅ دغه نه لرم دا ناسته ولاړه د دې خلکو سیاست خپل دی او سیاست هم په هغه ځای سیاست نه دی پاتې چې هغه 40 کاله به یو سیاست پروت او خلکو پرې عمل کوه اوس نن سبا خو موسمي سیاستونه دي موسم سره بدلېږي نو تاسو دې په دې پوهېږئ چې زه فیسبوک پاڼه هم نه لرم نه پیج لرم تر دغه دمه پورې البته اوس مې ملګری لګی دی او هغې دا کار کوي راته کوم برابر کړه او څه چې دا خلک بعضې پاڼې خپرول کوي څه لیکلي صحیح دي مګر مثالونه سیاسي راوړي زه له هېڅ قسمه سیاست سره تعلق نه لرم نو راځو ترو نظم ته چې تاسو ته څه وایو دا خلک څوک دي چې وعدې خوري قسمونه کوي دا خلک څوک دي چې وعدې خوري قسمونه کوي دا مداریان دي یا کوټګر دي تعویضونه کوي دا د دې ملک سیاست مدار او ایماندار خلک دي تعلیم یافته او پرمختللي ډېر هوښیار خلک دي قانون پوهان او دین پوهان او خامین خلک دي همدغه اشراف د دې ملک متدین خلک دي دوی چېرته خپلو کې نه یو بل ته ګونډې ورکړي نه پردي پال دي نه یې پردیو ته هډې ورکړي دوی خبر نه دي چې پر غرو یا ازغن تار تېرېږي د دې لګښت څوک ورکوي د چا په لار تېرېږي دوی خبر نه دي چې پر غرو یا ازغن تار تېرېږي د دې لګښت څوک ورکوي د چا په لار تېرېږي دا یو لوڅ راز دی بیړنی خبر ضرور خبر دی پر دغه پېښه له شپانه نه تر جمهور خبر دی دا یو لوڅ راز دی بیړنی خبر ضرور خبر دی پر دغه پېښه له شپانه نه تر جمهور خبر دی څوک به در وکاندي خیرې څوک به په زیاړې تکې او تاریخ به ستاسې پر قبرونو باندې لاندې توکي څوک به در وکاندي خیرې څوک به په زیاړې توکي تاریخ به ستاسې پر قبرونو باندې لاړې توکي ما ډاروئ مه زه پوهېږم چې خطر به وخورم ما سر خوړلی سر خوړلی دی چې سر به وخورم خو دا سر په دومره اطاعت او ډیپلوماسۍ نه ارځي دا ژوند په دومره سر ټیټۍ او چاپړوسۍ نه ارځي نو د رزمک کوږک ترنک د اټک یم څه پردي و څه له خپل پښتون نه سپک یم څه د ورک پښتانه غږ یم الله ورک یم
پښتانه غږ یې ملا ورکړي. کله راځي بیا نورزا صاحب کله راځي بیا چې راځي ثبات بیا څه ته وایي؟ زه نه پوهېږم چې سیاسي ثبات بیا څه ته وایي. کله راځي بیا چې راځي ثبات بیا څه ته وایي؟ زه نه پوهېږم چې سیاسي ثبات بیا څه ته وایي. د سړک منځ کې د چارواکو دیوالونه ګورئ، له بل طرفه د هېواد تنګ سړکونه ګورئ، له پنجرې اوبه خواړه خوري بند مرغان دي که نه، دا سیاست او سیاستوال سیاسي قیدیان دي که نه، بیا د جیب واک کمیسون دا لومه کې ګیر شول که نه، پر وکیلانو د ننګوال دردونه تیر شول که نه. څه نه وي څه زاړه وږي لیوان په سره کیني، راوځي د لستوڼو پټ باران په سره کیني. یو د ټولنو رئیسان دومره ډیر شوي دي چې بل تنظیمي دکانداران دومره ډیر شوي دي چې دا شورا مشر، خوراک مشر، د چرګانو مشر، دا تنظیم مشر، لیوه مشر، د لیوانو مشر، دا تا په ما او ما په بل چا پسې تړلی دی ځان، دلته هر چا په یوه چا پسې تړلی دی ځان. نو حیران پاتې زه دې خلکو ته حق پک یم. څه پردي وو څه له خپل پښتون نه سپک یم، څه د ورک پښتانه غږ یې ملا ورک یم. هیله وایي تر کومه ځایه چې خوري دي د قانون منګولې، د دې ولس په وینو سرې دي د قانون منګولې. بېګا چاپه محاصره وه پلټنه کوم، یو دې په کار و دې ووژل پوښتنه کوم، په څه دې ووژلم دا تپوس له چا نه وکم، له امریکا حکومت طالب کوي له ځانه وکم. اوس هغه کونډو وږو بورو ته ډوډۍ په کار ده، هغه بدبختو ته ډیوه په کار کېږدی په کار ده. له واړو نه کېږي د خیر تمه بېغمه اوسئ، که راویښ نه شوئ نو د بل عذاب په تمه اوسئ. د واړو نه کېږي د خیر تمه بېغمه اوسئ، که راویښ نه شوئ نو د بل عذاب په تمه اوسئ. اوس که ونه ځلېدی او ستوری د تاریخ نه شي، وده ولسه بیا به هېڅکله راویښ نه شي. او دا سوداګر دي سودا کاندي د سړیو په سر، دا سراپان دي پیر او پلور که د چوکیو په سر. دا سراپان دا سوداګر دي سودا کاندي د سړیو په سر، دا سراپان دي پیر او پلور که د چوکیو په سر. وا د تاریخ قرضدار و خوره مو په چا خرڅه کړه. د تاریخ قرضدار و خوره مو په چا خرڅه کړه، اوبه مو چاله ورکړې، واوره مو په چا خرڅه کړه. که زهر نه وي شیشې وخورئ ځان کې ډور واچوئ، دا ګیرې کلې کوي او دا پټکي په اور واچوئ. که زهر نه وي شیشې وخورئ ځان کې ډور واچوئ، دا ګیرې کلې کوي او دا پټکي په اور واچوئ. داسې خلکو ته ورپاتې له بابک یم، داسې خلکو ته ورپاتې له بابک یم، څه پردي وو څه له خپل پښتون نه سپک یم، څه ته ورک پښتانه غږ یې ملا ورک یم. نو هغه اوس پروت د مرګ په ستوني کې بیمار د ژبې، د هېواد لوی استاد صمیم لوی څوکیدار د ژبې، په دومره شتو کې د پښتون وطن ګریوان په دې حال، سبا ناګار وګورئ بله ورځ کاروان په دې حال. په دومره شتو کې د پښتون وطن ګریوان په دې حال، سبا ناګار وګورئ بله ورځ کاروان په دې حال. د ادب په هسک نور ستوري شاعران نشته دی، په لر او بر کې پښتانه نور لیکوالان نشته دی. دا 15 لر او 15 بر ناستې تېر کال منځي، په 10 کسانو باندې دومره ستر خوشحال منځي. دا 15 لر او 15 بر ناستې تېر کال منځي، په 10 کسانو باندې دومره ستر خوشحال منځي. د سیمینار پرېکړې تر اوسه لا مربوس پاتې دي، د باچا خان هډوکي بر د خوشحال کوس پاتې دي. دا سیاسي مسلماني هم ښه اسانه کار دی، د بل په جیب باندې ځواني هم ښه اسانه کار دی. دا سیاسي مسلماني هم ښه اسانه کار دی او د بل په جیب باندې ځواني هم ښه اسانه کار دی. من غریب یو، من غریب یو، خو بیا د خپل لارې مله نه وهو او د دربار پاته هډوکو باندې خوله نه وهو. من پر بالښت نه بله واوره، من غریب یو خو بیا د خپل لارې مله نه وهو او د دربار پاته هډوکو باندې خوله نه وهو. من پر بالښت نه پر دا خپله سنګل خوب کړی دی، دوی له عمرونو د دربار ته واچي توب کړی دی. من پر بالښت نه پر دا خپله سنګل خوب کړی دی، دوی له عمرونو د دربار ته واچي توب کړی دی. نو زه حالات له نږدې څارم زیرک یم، څه پردي وو څه له خپل پښتون نه سپک یم، څه د ورک پښتانې غږ ملا ورک یم. لمن صاحب سړک ښوونځی برېښنا روغتون نه آبادۍ ته سلام، موږ د هر څه له مخه کاندو آزادۍ ته سلام. نه ښه خواړه نه ښه لباس او نه د زرو دانې، سور مرچکی او سوړ سوکړک سړی اوبه ده چې دی. شاه حسیني شاه زماني او میرزماني ارمان دی، ایمل خاني خوشحال خاني او باچا خاني ارمان دی. سر په ولو باندې بار تر 100 کالو، اخر ور واخلي چې نار تر 100 کالو. بیا د الحق او د سرور ناره یې وښکاري، ما ته د منصور او د منظور ناره یې وښکاري. بیا
د انالحق او د سرور ناره یې وښکاري، ما ته د منصور او د منظور ناره یې وښکاري. او دا غانې هغه غانې دانش اشنایه او رنګ لري، جنګ ته دی منظور روان، توپ او نه توپنګ لري. خو دا وزیرستان صدا چې نه چې نن پرون وران شو، کور د سواتي وزیر مسعود د وړ پښتون وران شو. خدای که سپرلی راوستو، دا دښتې واښه شولو، خیر دی که کور وسو، دیوالونه یې پاخه شوله، خو دا ازغنتار نه منو. دا ازغنتار نه منو، دا موږ سره کبر دی، هغه د تاریخ جبر، دا د تاریخ جبر دی. دی له ما او زه له ده نه بېدرک یم، څه پردي و څه له خپل پښتون نه سپک یم، زه د ورک پښتانه غږ یم لا ورک یم. استاد باید وی سترګې به نه پټوو، یو څه یې د منلو وړ دی او د هېواد مشر څه کارونه د ستایلو وړ دي، خو دومره ډېر غله ده چې په کومه لار به سپر ودروي. په نیم حکومت کې به د چا په جیب عسکر ودروي؟ چا ویل چې نه منو موږ صلحوال نه منو، موږ خو د لوی افغانستان تر څنګ دیوال نه منو، موږ خپل حق اخلو که هر پل په غرغرو ختل وي، چې لویشته ځمکه مو د چا د پښو لاندې دل وي. موږ خپل حق اخلو که هر پل په غرغرو ختل وي، چې لویشته ځمکه مو د چا د پښو لاندې دل وي. یو چا د سرو زرو پر تاج سوداګري کړې ده، چا د غنم پر وږې هم امپراتوري کړې ده. نه خالو خان یو چا د سرو زرو پر تاج سوداګري کړې ده، چا د غنم پر وږې هم امپراتوري کړې ده. نه خالو خان بیا په ګومل او په ملتان وختو، نه بیا سیدال ناصر په سر د اصفهان وختو، نه بلی مور ملا برجان ملا عمر راوړو، نه چا په شان د اول ګل سیری ټټر راوړو. نه بلی مور ملا برجان ملا عمر راوړو، نه چا په شان د اول ګل سیری ټټر راوړو. یو څوک سپېړې درځی صاحب، یو څوک سپېړې د تاریخ پر مخ وهلی پروت دی، راپورته نه شلو بیا غلی او دا غلی پروت دی. هسکه شمله د ازادۍ پر سر ولاړه پروت دی، یو څوک د ګور پر غاړه هم پر هسکه غاړه پروت دی. پوپلځی خېشکی نه توخی نه څک یم، څه پردي و څه له خپل پښتون نه سپک یم، څه د ورک پښتانه غږ یم ولا ورک یم. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ صاحب. هم په بر مې زړه چاودله هم په لرو، هم په بر مې زړه چاودله هم په لرو، هیڅ سړی مې پوهه نه کړو په خبرو. یاره ځکه چې الله ورسره ملو، یاره ځکه چې الله ورسره ملو، احمدشاه بابا مات نه شو په لښکرو. صاحب یاره ځکه چې الله ورسره ملو، احمدشاه بابا مات نه شو په لښکرو. هیله من صاحب یو ته نه یي چې له تا نه ګیلې وکړم، زه په زړه باندې داغلی یم اکثرو. قربان تراب صاحب یاره ځکه چې الله ورسره ملو، احمدشاه بابا مات نه شو په لښکرو. او یو ته نه یي چې له تا نه ګیلې وکړم، زه په زړه باندې داغلی یم اکثرو. او تراب صاحب بې له تا به پکې هېڅ خوشحاله نه شم، بې له تا به پکې هېڅ خوشحاله نه یم، که خدای سل چته بنګله راکړي د زرو. بې له تا به پکې هېڅ خوشحاله نه یم، که خدای سل چته بنګله راکړي د زرو. او چا مو ځمکه په بلو پلورله یاره، چا مو ځمکه په بلو پلورله یاره، چا مزې وکړې زمونږ په نخترو. تراب صاحب چې تر څو پورې قوي اتحاد نه وي، چې تر څو پورې قوي اتحاد نه وي، امن نه راځي د صلح په سندرو. او چېرته ځمه د خپل ځان زندۍ کومه، چېرته ځمه د خپل ځان زندۍ کومه، زه نور ځای له ژونده تنګ یم ملګرو. ورنوي دې خپل بچي افغانستانه، خدای دې جوړ کا خدایندي افغانستانه. او پاکه خاوره دې په وینو باندې رنګ شوه، ولې داسې جنتي افغانستانه. او د غربت په داسې حد کې زندگی د مور کړل خرڅ دواړه بچي افغانستانه. د غربت په داسې حد کې زندگی د مور کړل خرڅ دواړه بچي افغانستانه. پښتنو لاسونه لفه کړل الله تا دعا کې یادوي افغانستانه. پښتنو لاسونه لفه کړل الله تا دعا کې یادوي افغانستانه. هره پیغله د ملالې په قدم زی سر لتا قربانوي افغانستانه. هر پیغله د ملالې په قدم زی سر لتا قربانوي افغانستانه. هیلمن د زړه دنیا په تا ودانه، تل ستا خاورې ښکلوي افغانستانه. هیلمن د زړه دنیا په تا ودانه، تل ستا خاورې ښکلوي افغانستانه. او تراب صاحب ډېره مننه، او نور صاحب ستانه مننه. درنو قدرمنو کتونکو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. تر بیا ښې چارې.